اے د افغانستان مسلمان او مجاهد ولسه نن زه تاسو ته خطاب کوم دا قضاوت زه تاسو په لاس درکوم چې تاسو اشرف غنی کافر بولئ که مسلمان بولئ ما د ډیره وخت د کلونو د اشرف غنی په باب خارجي و داخلي مطالعه کړې دي خو اما ما په اشرف غنی کې د مسلمانۍ جز د مسلمانۍ ټکی ما نه دی پیدا کړی هغه کم وګړي چې عرف ته نږدې دي یا په ارګ کې داخل دي هغه د ورته په ارګ کې دی وګوري د خدای کور به تاسو پیدا نه کړي مسجد نشته خو اما کلیساوي ستا د بوتانو عبادت کېږي بوتان ستا اما و خدای ته د سجدې د لګولو ځای نشته تا اشرف غنی شذر الله غنی دا د لبنان ده تر اوسه چا فرمانځه باندې نه دی لیدلی خو اما په کلیسا کې د بوتانو عبادت کوي بوتان ورته جوړ کړی دي قرآن نه پیژني دین محمدي نه پیژني مذهب نه پیژني نو بیا به دې څنګه مسلمان وایي او د اشرف غنی یو زوی یو لور ده دا په امریکا کې اوسېږي نه پښتو نه فارسي زده ده دام قرآن نه پیژني دین محمدي نه پیژني اسلام نه پیژني مذهب نه پیژني په اسلام کې سره معلومات نه لري بیا دې ته څنګه مسلمان وایي افغانستان یو تاریخي هیواد دی د افغانستان وګړي تاریخ لري ټول کوپری نړۍ معلومات په لري هغه په باخبر دي ټول کوپری هیوادونه د افغانستان د هر وګړي تاریخ ور معلوم دی غیرت ور معلوم دی مکوې بی غیرتیا مکوې والله العظیم کمی پرمیل اردو هم په پیرزوي خطا وتلی دي دوکه سوي دي د جهالت په دریاب کې غرق دي مکوې د خدای ورته وګوري کبه د داسې چا تقلید کوي کبه د داسې چا تر بیرغ لاندې چې داغه کفر او اسلام نه دی معلوم د خدای نوم سم نشي ذکر کولای د خدای نوم سم ویلای نشي د رسول نوم یې نه دی زده او باز خلک وایي هغه خلک وایي چې په دین او په قران او په مذهب باندې معلومات نه لري وایي اشرف غنی ډیر پوه دی والله العظیم که اشرف غنی د یو معشوم د وجری د طالب د لسکلن د سرپمیر طالب عقل او پوهه په خدا کې لري ورسه د وجری د مدرسې د یو لسکلن معشوم طالب څخه پوښتنه وکوه کفار ستا دوستان دي که ستا دشمنان دي دی به درته وایي چې کفار زموږ دشمنان دي او اشرف غنی ته وایي هغه کفار د ځان دوستان بولي لکه څنګه چې د کفارو مخ او هدف دی او کفار کوم اراده او کوم مقصد لري د اشرف غنی هم هغه مقصد او هدف او عقیده ده دا به تاسو ته معلومه چې په دغه تیری دورې کې د په دبرې کې د کفار او د مخالفت تر اوسه تاسو لیدل دي او زما پر دې باندې عقیده ده تاسو به دا ونه وینئ چې د کفار او د اشرف غنی په مابین کې خنډ رالی او د دوی مخالفت سره رالی نو بیا ودغه شخص ته کم خطاب کوي د مسلمان که د کافر اے د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت دا افغانستان تاریخ لري غیرت لري د جهاد کارنامې لري د غیرت کارنامې لري مکوې دا تر څو ملاندې کوي دی داسې چا تقلید مکوې دی داسې چا تر بیرغ لاندې مځي چې داغه اسلام کفر نه معلوم او د کابل د ادارې د ارګ وګړو ته هم دا خطاب کوم چې تاسو په اشرف غنی کې د اسلام جز پیدا نه کړئ اشرف غنی ټول ژوندۍ د قران په دشمنی کې تیر کړی د اسلام په دشمنی کې تیر کړی دا بس نو والله العظیم دا تاسو د پاره د خجالت خبره ده د بی غیرتی خبره ده د شرم خبره ده چې داسې څوک ولسمشر بولی چې هغه د قران دشمن دی هغه د دین محمدي دشمن دی هغه د مذهب دشمن دی نه قران پیژني نه اسلام پیژني نه مذهب پیژني هغه عقیده او هغه فکر لري لکه څنګه چې کفار و د افغانستان ته په کم نیت راغلی و دا اشرف غنی هم هغه رای او هغه د هغه مخدم د کفارو سره وژه پر وژه په دې افغانستان کې پاک او مقدس سپېڅلې وینې توی کړې مدرسې اړنګ کړې مساجد یې بمبار کړل د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس په زندانونو کې بنديان کړ په زرهاو زندانونو په ډک دي د خلکو ملکیتونه ولاړه د خلکو ناموس بی عزت سو د خدای و عظیم کلام قرآن زمشان ته کفار ور واچوي د چا په کومک د اشرف غنی دوی په کومک باندې اے مسلمانانو تاسو خو به عقل لرئ فکر به لرئ ملي اردو ته دا وایم عسکرو ته دا وایم
مکوئ پر لحاظ د خدای دومره ظلمونه چې مو وکړه دومره وینې چې مو توی کړې بس دی نور توبه وکاږئ نور د دې څپه څخه راجلاس بس ته نور د قرآن دښمني پرېږدئ نور د اسلام دښمني پرېږدئ نور د دین محمدي دښمني پرېږدئ نور د کفارو مزدوري او غلامي و دوستي پرېږدئ نور و کافر ته دښمن ووایه نور د کفارو په مقابل کې ودرېږه د خپل قرآن دفاع وکړه د خپل اسلام ساتنه وکړه د خپل د افغانستان د مظلومو مسلمانانو ناموس خوندي کړه عزت یې وساته نور د دې جهالت د سمندر څخه راووځه راسه یو عالم دین ته کښېنه او ماته طریقه راوښیه زه خو نه پوهېږم او دا م ورته وایه ورته ټوله زندګي مې د کفارو غلامي وکړه اوس د توبې طریقه راوښیه اوس یو سمه لار په لاس راکړه مه کوئ د خدای په خاطر د دنیا ژوند ډېر محدود دی ډېر کم دی اخروي ژوند ډېر اوږد دی هغه زندګي نه تېرېږي نور د خپل ظلمو څخه لاس واخئ د خپل جهالت څخه لاس واخئ نور د کفارو دوستي پرېږدئ او د قرآن خدمت شروع کړئ د اسلام خدمت شروع کړئ د خپل د افغانستان د پاکې او سپېڅلې او مقدسې خاورې څخه کفار وباسئ و هیڅ چاته اجازه مه ورکوئ چې ستا په پاکه او مقدسه خاوره کې دلته کفري رواج وکړي دیموکراسي خپره کړي هیڅ چاته دا اجازه مه ورکوئ ځکه د افغانستان ستا کور دی نور یې مه خرابوه نور یې مه ورانوه نور یې مه بېعزته کوه هغه مخکنی تاریخ مه خرابوه خپل د پلارو د نیکه تاریخ مه ورانوه هغه را ژوندی کړه